دی خو هر چاته ناست دی خفه کېږه مه ملا م والله که پرېږدي مونږ هم نه پرېږدي مونږ پسې منښتی دی خو بعضې علماو له خدای توفیق ورکړي نو ټینګ پاتې شي او بعضې وښویږي نو پرویزې ته جوړ شي او بعضې وښویږي نو قادیانې ته جوړ شي او بعضې وښویږي نو معتزلي ته جوړ شي او خارجي ته جوړ شي بعضې خدای ټینګ پاتې کړي بعضې دې زمانه کې بعضې وښویږي نو ګډې وړې بیا وایي د ملا غړي نه جدا شي علماو پسې بیا سپکې سپورې وایي بېدینۍ دپاره پیدا وګرځي دغه ملا فتنه ده بیا هغه نه به بیا ځان ساتي او بعضې په خپل میدان ټینګ ولاړ شي هر څنګه چې امام بخاري غوندې امام احمد ابن حنبل غوندې هر څومره تکالیف برداشت شي خو به ټینګ به ولاړي د دې قرآن د مخه امام احمد ابن حنبل ته یو اوږده مسله ده دې وخت کې په عام خلک نه پوهېږي مسله د خلق القرآن یو ډېره لویه سزا میلاو شوې ده احمد ابن حنبل وایي چې کله یې دې وتړه بادشاه لاسونه خپې وله وتړلې او جلاد یې راوسته او دورې ورکولې ډېره اوږده قصه را دا واقعه په مرقات کې هم شته په دې لومبي جلد کې د احمد ابن حنبل په حالاتو کې او حافظ ابن کثیر په بدایه و نهایه کې د امام احمد په حالاتو کې ذکر کړی که څوک یې ګورئ بیا وګورئ ډېره اوږده ده خو زه مختصر ته یو څو ټکي راخلم نو چې لومبۍ غزار یې ورکړه دې غریب له لاسو خپې تړلې وې او لمن یې ولې اوچته کړې وه او سپینګیري ملا دی او دا حدیث مبارک و حافظ دی او د قرآن حافظ دی نو چې لومبۍ غزار یې ورکړه دی وی بسم الله نو چې دویم غزار یې ورکړه نو دی وی انا لله و انا الیه راجعون وینه روانه ده ځکه سپینګیري بوډا دی دا وینه روانه ده چې دریم غزار یې ورکړه نو دی وی لا حول ولا قوة الا بالله چې څلورم غزار یې ورکړه نو خپله عقیده وی القرآن کلام الله غیر مخلوق چې بل غزار یې ورکړه وی الحمدلله چې بل غزار یې ورکړه وی لن یصیبني الا ما كتب الله لي چې بل غزار یې ورکړه نو بړې وشلې ده پرتواه لاس پې تړلې دي او په زرګونو خلک ولاړ دي څه مخالفین ولاړ دي تماشې له راغلي دي او څه شاګردان او د شاګردان ولاړ دي چې زموږ په دې سپینګیري شیخ الحدیث څه نخرې کېږي یا الله جړا شروع ده چې بړې وشلې ده پرتوغاښه نو بس شاګردانو چغې کړې خدای چې الله دا خو د حدیث استاد دی سپینګیري دی پروردګاره لاس یې نښتی دی دشمن میانځ کې دی پرتوګ به لاندې وغورځېږي دنیا به عورت وویني یا خدایه دا خو رسوا شو غریبه یا الله په کومه ګناه دې نیولې دی پروردګاره تو متقي انسان متورع یو ډېر پاک انسان حافظ الحدیث د حضور پاک صاحب د مرقات شپږ لکه لیکلي دی نور علما لس لکه د رسول الله مبارک مرفوع آثار د صحابه وغیره لس لک و احادیث حافظ دی تاریخ وګورئ حیران به چې کوم سخت شخصیت و چغې کړې شاګردانو احمد ابن حنبل دا سر داسې اسمان ته اوچت کړ ملا علي قاري لیکلي دي چې پرتوغاښ سره د دې نه چې بډه شلېدلې وه پرتوګ د خپل ځای نه یو ګوته ښکته نه شو بلکې اوچت شو ده پورې بې پرتوغاښه کلک شو چې کله دې هوش کې راغی بیا یو کم 10 دورې یا 4 دورې ووه نو شاګردان ته راشي دا ملا م یوسې بې هوشه یې وړه چې هوش کې راغی شاګردانو یې تپوس وکړه وی دا په لومبي غزار کې تا ووې بسم الله دا دې ولې وې وی د خدای په نوم مې مدد حاصل کړ تکلیف ورسېږي د چا په نوم به مدد حاصل و جواب راکړې مړه شوق سره جواب راکړه په دویم مې انا لله وی د مصیبت وخت کې به وی سنت عمل دی په دریم مې لا حول ولا قوة الا بالله وی دام د غمونو د رد یو ذریعه ده او په څلورم مې د خپلې عقیدې اظهار وکړه قرآن کلام الله غیر مخلوق او په پنځم مې الحمدلله ولې وی ګوره ښه وی دې وخت کې سخت خوږېدم وجود نه وینې بهېدې او هډوکي دړدېدل زخم د پاسه والم نو ما وی احمد هسې نه عقیده دې نه ګډوډه شوې نو دې وخت کې مې زړه له توجه ورکړه وال سخت دي نو یې زړه مې په خپله عقیده کلک ولاړو نو د خلکو په ثبات او په کلکوالي مې د الله حمد ادا کړه چې الحمدلله زموږ بعضې علما الحمدلله په میدان کې کلک ولاړ دین امت ته راورسو صعوبتونه تکلیفونه سختۍ برداشت کړې خو دین امت ته راورسو الحمدلله دې وخت کې د دین خدمت څه آسان کار نه دی ما اوس هم یو لویه جلسه کې دا خبره وکړه او تاسو ته یې اوس خلکو وټونه د یو علماو له ورکړه کتاب له نو بعضې خلک وایي مونږ ورې وټ کتاب ما باندې ډېر خلک احسان خېږي وټ کتاب له ورکړه وټ کتاب له مې چې 100 کاله ملا له وټ ورکړې که نه 100 کاله بچی دې مو ورکړي کور والا دې مو ورکړي او وله راغونډم کې قسم په خدای که د ملا د دې ټکي شکریا ادا کړي چې ستا ته او ستا بچي ته خپل عقیده ښودلې ده
چې 100 کاله مولا له وټونه ورکې 100 کاله او دا پیسې مو لګې چې مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې د قادیانیت خلاف کم قانون جوړ کړی او د پیغمبر مبارک شملې اوچته کړې ده قسم په خدای که د مفتی صاحب دا قرض ته په عمر کې خلاص کړي نشي خلاصول د رسول الله مبارک شملې اوچته کړ پټ کې اوچت کړی د حضور پاک جامه یې کټلې ده او ستا په اسمبلی کې علما نورم ورسره ډېر دا نه یم چې یوازې مفتي صاحب و ډیبیټ او مقابله د میرزا ناصر سره په اسمبلی کې مفتي محمود رحمت الله علیه کړی دا خو وړې خبرې دي کوم علما چې ستا د پیغمبر عزت د قانون په شکل کې محفوظ ساتلی دی او کوم علما چې ستا د پیغمبر شمله اوچته کړې ده ټول عمر ته په فوټونه ورکې قسم په خدای که د علماو دقه یو عمل هم ته شکریا ادا کړی شي تمې مه کوې د علماو نه د لارو د کوڅو د لښتو تمې دې مه کوې د ټرانسفارمر او د سړکونو تمې مه کوې د علماو نه چې موږ له به دنیا کار وکړي استې درله ونه کړي استې ونه کړي خو چې یو عالم هم الحمدلله په میدان ولاړي نو که څه ونه کړي خو د باطل مقابله ډډ کړ کوي انشاءالله او د اوټ احسان چې په علماو ور وانه لوي دا د الله لپاره کوي عبادت دی په عبادت څوک پکې احسانونه نه اړوي او تاسو خو په اسمبلی کې داسې حافظ القرآن پاس کړي چې تاسو د حضور شکریا ادا کړو سید حفیظ صاحب الحمدلله او مولانا صاحب وایي چې موږ ټول ګټلي دي ما وی چې دا چا بیله دین ګټه کړې ده چا بیله دا هم ګټلې ده دین مقابلې ته چې سړی روځي د باطل مقابلې ته په میدان دا ټوله ګټه ده بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله وی الحمدلله نو موږ هم په خدای حمد ادا کوو په دې باندې خیره خبره بل خوا لاړه نه نو بیا ورته وی چې دا اخره کې دا پرتوغاښ ته وی الله ته مې سر پورته چې خدای بڑوشلی د لاس خو نشته یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اللهم اني اسالك بعزتك الذي لا ترام بملكك الذي لا تضام ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري خدای د ستا په لوی صفاتو تا نه سوال کوم که زه په حق یم زما پرده ماله الله مې پرده ونه نشته ابو نیادي نقطې نه راشه شافي صاحب استاد په مصر کې زه د شافي صاحب قبر نه تلم په قاهره کې قبر دی هغه ورته سوال جواب کړی دا کمیس ماله راولېږه د کمیسې والا ولېږه شاګرد دی چې ویلېږه شافي صاحب ته په دې څه کې وي دا مې پکار دی چې امام شافي وفات کېده نو وصیت یې وکړه وایي چې ما له کفن راکړی کفن لاندې د احمد ابن حنبل دا شلېدلې کمیس زما په سینه ور واچوي ما له به الله تپوس کړي څه دې راوړي دي ما له جواب نه راځي شافي غوندې سړی زه وایم الله اسم نشته خو یو شاګرد مې ځان نه وروسته پرېښی دی ستا د قرآن د مخې لوی تکلیف تېر کړی دی والې خوړلی دي د هغه کمیس مې د الله په سفارش کې راوړی قرآن دومره لوی مرتبه دی او بیا چې کله احمد ابن حنبل وفات یو شاګرد دی یحیی ابن اکثب دا د امام ترمذي استاد دی ثقه راویني هغه خوب کې ولید وی احمد ابن حنبل نه تپوس وکړ الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم وی الله راته وی چې احمد څه دې راوړي دي مې الله اسم نشته وی احمده د ما د قرآن د مخه تکلیف برداشت کړی دی وهل دې م خوړلی دي یو انعام در کوم چې بې د پیغمبر نه مې بل چاله نه دی ورکړی هغه څه انعام دی وی ما سره اوسه پورې چې چام ملاقات کړی دی مې ورای الحجاب پردې نه پورې غاڼی کړی دی او تا ته دا پردې لر کوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره قرآن لوی د خدای کال حمد شکر دی چې دا د قرآن مقصد ترجمه ده ګورې زموږ د علماو نه هر میدان کې خدای د دین کاروي شکر دی داسې نوجوان عالم تاسو له خدای درکړه محنتي عالم خدای درکړه بې باک عالم نډر ښکلې مدرسې درته جوړه کړې ده نو بیا دا ترجمه شروع کړې ښه نو وسواس موسوس نو الله دم خی الخناس رستو کېدونکی دی پس رستو کېږي د الله په نوم او په ذکر او دا هغه شی دی چې وسوسه اچوي د خلکو په سینو کې دوه قسمه ښایي ګورئ قرآن یې په دې بل ختم کړی دی یو د انسان د ذات دی یو شیطان د ذات ابلیس د دې نیکه پیری والجان خلقناه من قبل من نار السموم او یو د انسان د ذات شیطان دی یأتینی هؤلاء بوجه دته په یو مخ راځي هغه ته په بل مخ من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړقې قیامت پر ورځ په خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي نورونو د شیطان د وسوسو نه مو په څه ځان بچ کوئ د الله په ذات باندې په څه حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د شیطان په دې ګونټې ماتې کړې دي اذا ذکر الله خنسا چې کله څوک الله یاد کړي دې پټېږي رسنو کېږي واذا
اذا ذکر او اذا غفل وسوسه چې غفلت کوي د الله نه وسوسه چي نو نه مولا خلاص دی نه زمیدار خلاص دی نه کوچوان خلاص دی نه لارې والا خلاص دی نه پلان کوچ والا نه امي څوک ته نه دی خلاص خو د میدان چې د الله په ذات د الله په ذکر به بچ کېږي د شیطان نه ټول مرګرو ته دا درخواست علماء سره مرګري شي علماء لمنې ونیسه د مدرسو سره تعاون وکړي خپل بچي علم ته وباسه بچي قاریان جوړ کړي بچي حافظان جوړ کړي او پروا مساته روزي د خدای په لاس کې ده قسم په خدای خروزي به خدای مونږ له خدای خروزي راکړي زمونږ د مولیانو څه تنخواه ده په یو مدرسه کې د مولا 4000 او 5000 تنخواه ده زمونږ تنخواهګانې 4-5000 څه شي ما یو ځای کې وي یو بابا وي دا د میاشتې مینه ده دروازې تنخواه خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو گزاره کېږي مې باباجي قسم په خدای جامه خشته واسکټ ښکلې پټکې ښکلې رومال ښکلې او مې په دې 4-5 هزار تنخواه کې زمونږ علما او زمونږ حافظان حجونه عمرې هم کوي